زنیره رضی الله عنها چې ونو دا د ابو جهل وینځوا او اصل تعلق د دې د روم سره د رومیانو نه و د انګريزانو نه و او په هغه زمانہ کې به چې بازار کې انګريز وینځ خرڅیدل او هغه ډېر په اوچت قیمت باندې خرڅیدا ځکه هغه د رنگ نم خسته و نو ابو جهل ډېر په مینه باندې غسته وزن لدا وینځه خو ظلم زیاته به وسره کوو خدمتونه او رد بدی او کنزل ځکه دا ابو جهل چې ونه دا ډېر فحش جبه سړیو جبه ډېر زیاته خراب و لکه تاسو دغه واقعات مخکې واورېده زنیره رضی الله دغه چې ودا زنیره رضی الله عنها په نبی اسلام باندې ایمان راوړو یو ځل اول ځل چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د صفا په ډېرې باندې خلکو له دعوت ورکو نو ابو جهل کور ته راغی نو په کور کې د आवाज شوت کړي او چغي والی چې خلک اوس به موږ په د پس رواني او د خبره به منو او دی و چې ما ته وحي راځي او قولوا لا اله الا الله تفلحوا خیم مسخري پس وک او دې د ټوله خبره واورېدي نو زړه ته خبره کوزه شو چې نوې خبره د نو اورېدو خو به کار دي نو د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت چې واورېدي ست مسلمان شوا الله ایمان زړه ته کوز کو خدا دا ایمان کوزیدل چې معمولی کوزیدل نه وزړتا دا به بالکل زړه پردو ته کوشو پزړه کې به زه ونیو او مسلمانانو ته الله د ایمان غخون ور نصیب کو بیا د ایمان نړول لرسه آسان کار نو زینر رضی الله عنها چې کله مسلمان شوا نو د الله د امتحان ته وګوره چې دی ظالم په ډېر ظلم شروع نو یو روایت خدای دی چې د ډیرو وهلو په وجه باندې دغه نظر ایست ختم شو او دویم روایت دا دی چې نه د وهلو په وجه خو نه خدا الله یو امتحان او بس نظر ایست ختم شو نظر ته الله تعالی واغست نو دی مشرکانو پسې مسخره شروع کړي ټوکې پسې شروع کړي او دا به وی چې ګوره دا زمونږ د الہو پسې به زمونږ د الہو لګنن سبا خلک وای کنه ويره د بابا ټکرې وهله دی او ګوره باباګانو پسې به خبرې کولې دا چل په وشو نو دقه شانته د مکی ټول مشرکانو چاتم چې پته ولګي دا نو غي مسخره شروع کړي او په سر کې دغه ابو جهل او دا خبره به کوله چې اصحاب اللات والعزى دا د لات او د عزى ټکرې وهله د لات او د عزى ټکرې وهله ځکه دا نظر ختم شو نو دا خو مسلمانانو د پر ډیره لوی د پریشانۍ خبره وا او خصوصا د زنیری رضی الله عنها د پر ډیره لوی د پریشانۍ خبره وا کله کله چې ته حق بیان کې کنه او ستا په مقابل کې یو فریقي هغه په باطل باندې په ناحق باندې او ته حق بیان کو نو کله کله او پتا باندې امتحانات هم راځي ګوره په دې لار کې خو چې امتحان د باندې راغی نو باطل به ډایرکټ دا پروپاګاندا کوي چې ګوره دا په ناحق او کنه کده په حق وي خو ولې په دا چل کې دی دا خبر غلطه ده ګوره په دې لار کې کله کله د الله طرف نه امتحانات راځي خو دې دا مطلب نه چې ګنې په ناحق مذکر باندې الله د امتحان نه وسو ته بلار پرې دی ابراهيم عليه السلام چې کله خپل قوم له دعوت ورکو خپل پلار له دعوت ورکو نو یو خبره او ته دام وکړه چې ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا دا تاسو چې د کوم بوتانو ټکر نه مای راوي چې وردا بوتان مده باندې داو کې او هغه به وکي لا اخاف ما تشركون به زه د هغه سره نه یریږم چې تاسو د الله سره شریکان جوړو بوتان نوم ګوري یریږم نه که تاسو و چې بوتان به ټکر درکې د بوتانو ټکرونه نه یریږم ها الا ان يشاء ربي شيئا اګه زما رب ما تسر رسول او واړي نو هغه بکیږي اک الله رمن امتحان راولي خو تاسو بوتان نه بنې سم نشي کول نو ابراهيم عليه السلام خو امام الموحدين اخو د حق پرستو امامو نو چې موږ په دې لار باندې زوب موږ باندې امتحان راغی ابراهيم عليه السلام ورته ورزولې شو نو دی خدا مطلب نو چې کنه هغه په حق نو
محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د طائف خلکو په کانو باندې ویشتنو دی خدا مطلب نو چې په حق نو په دې لاره کې به امتحانات راځي خو دا مطلب بنئ چې انسان وځګنه په حق هم ذکر باندې امتحان راغی نه په دې لاره کې به امتحان راځي د لپاره چې الله دې نور مضبوط کی الله دې په دې لاره کې نور مضبوط کی امتحانات به خامخا راځي نو زینر رضی الله عنها باندې الله دا امتحان راغی چې نظر ته الله واغست نو مشرکان بو د زیه په دا پی غورونه کول خبرې به پسې کولې او دا به مسلمانانو موریدو او نبی صلی الله علیه وسلم به موریدو نو په یو روایت کې دا راځي چې په خپل باندې الله ته وجړل چې زما رب د دې مشرکانو د خپل زمانه واړو الله زما دا نظر مال راکا تار لرا کړو تار نو واغس الله تیر تر او پس کې دې مشرکانو د خپل بندش او په یو روایت کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې د خلکو د پیغورونه واورید خصوصا د ابو جهل ظالم او دا خبر به کوله چې اصابه اللات والعزى د لات او د عزى ټکری وه لګنو ګور نظر لاله ختم شو نو د الله حبیب الله تعالی سپورته کړه چې الله د دې مظلومینو د مشرکانو د خلی واړه په عذاب کې خو اسم مبتلا ده هغه به اسم ظلمونه کوي او قسمه قسم سزاګانی ور کوي خو الله د دې پیغور نه د مشرکانو د چې به واړو نو سحر چې را پاسې د الله نظر دوباره بحال کړه او بیا ګوره دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو معجزه وکنه او کو داغي په دعا باندې شو دا داغي یو کرامت او دا د الله سمر لوی او عظیم قدرت دا داغي د حقانیت دلیل چې دا مظلومه په حق باندې دا چې کم دین ته خلق را بلی دا کم رب عبادت کینو دا رب حق او سچ رب دی دا حق او سچ الہ او معبود دی نو په کار د خبره منلې خو د دې لوی معجزې به وجود د دې لوی کرامت به وجود اغي ظالمانو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله او په یو روایت کې دا راځي چې مشرکانو په یو وز باندې دا خبره وکړه چې هاذا بعض سحر محمد دا دام د محمد جادو مادو دی بس نظر یې له کړه او بیرته راغی نعوذ بالله دا چې انسان زړه کله سخت شي کنه ځکه خو الله فرمایي چې ثم قست قلوبهم فهي كالحجاره او اشد قسوه الله اذا زړونه سخت شو د کانو په شان سخت شو بلکې د کانو نم سخت شو ځکه چې کانو نه هم الله وبرو باسي وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار او ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله خودي کې دام نو زړونه د کانو نم سخت د ظالمانو اړو اثر په نه کو نو الله رب العالمین هغه نظر دوباره به حال او چې کله نظر سم شو نو دی ظالمانو به ظلمونه نورم ډیر کو ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغه او دای ولید لا چې ظلم پکې ده او سزاګانې وته ملاوي دي نو بس د مشرکانو نه پیسو باندې واغسته ولتا چې څومره پیسې غواړي زه لدرکم دا مال راکې دا وینځ ما باندې خرڅه کوي او په پیسو دی واغسته او به استد الله په نوم باندې آزاد کړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې څومره مظلومانو په هغه دور کې او څومره وینځي غلامانو د مشرکانو تعذيب لاندې هغه ټول ابوبکر رضی الله عنه غشتي آزاد کړو محمد ابراهيم محمدي